د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي افغانان له سوله ییزې لارې مشروع نظام غواړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موره ګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تاسې دا مهال له AFG نیوز چینل سره مل یاست. له واکه لرې کړل شوی قوماندان احمد مسعود وایي د مشروع نظام رامنځته کول باید د مخکینیو ازمایل شویو څیرو بیا واک ته رسېدو په معنا نه وي. نوموړي په خپل اختریز پیغام کې ټینګار کړی و چې د مشروع نظام رامنځته کول د افغانانو غوښتنه ده او غواړي دا غوښتنه له سوله ییز لارې ترسره شي، نه د جګړې له لارې، ځکه دا د تباهۍ لاره ده. ښاغلی احمد مسعود ټینګار کړی چې د دې موخې ترلاسه کولو لپاره د خلکو زغم نامحدود نه دی او دې ته باید لاره جوړه نه شي. هغه غوټه چې په لاس خلاصیږي باید په خوله یې خلاصه کړو. نوموړي د طالبانو اوسني واکمنۍ ته په اشارې ویلي چې مشروعیت د استبداد له لارې نه ترلاسه کیږي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.